خوږامین مزړو کې ته زموږ مانوي مورې وطن ستا بچیو ته زموږ د مینې کور یې ته زموږ د مینې کور یې تل اوسې آباد آباد ګران وطن تل اوسې آباد آباد د کندهار ښار په 12مه ناحیه 5م ګذر د هدایت په کلي کې د کوڅې د کانکریټ کولو کار عملاً جریان لري. ستا ساتلو ته ورو کې مونږ دې ایښي خپل سرونه ستا ساتلو. دغه کوڅه تقریبا 570 متره اوږدوالی او 8 متره بردوالی لري. 2 هفتې مخکې د یادې کوڅې د رغولو چارې راپیل شوي دي چې تر دې دمه یې 10% کار مخته تللی دی او پاته کارونه به د 3.5 میاشتو په موده کې بشپړ شي. کور یې ته زموږ د مینې کور یې تل اوسې. چې پای ته ورسېږي موږ بیا سابیس مواد په باندې چې هغه پروسه شروع کوو او د هغه نه وروسته بیا موږ کانکریټ دی چې د موږ کنکاري 9 سانتي اوس کنکاري کوو په 9 سانتي کې بیا موږ 60 سانتي سابیس مواد دي او د 60 سانتي نه وروسته بیا موږ 9 سانتي کانکریټ په دغه باندې اچوو. وطن ستا بچیو په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې نه اتیا کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 14 کسان په مسلکي ډول او 80 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. ګران وطن تل اوسې آباد. د کندهار ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. کندهار ښاروالۍ څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته کومه پروژه پیل کړې او کوم ځوانان یې په کار اخته کړي دي. نیکه مسکنه لوی تاریخ د دغه کوڅې په رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې مننه وکړل. موږ ډېر خوشحاله یو په دغه کار باندې او بل موږ د دې سره ډېر وسایو نو ډېر ستړیا یو دلته په دا باران مقصد په خټ په هر وخت کې موږ سره په تکلیف وسایل په تکلیف موږ خپل سره په تکلیف څه د تاګ وراتګ مشکلات مو ډېر موږ ډېر خوشحاله یو. تل اوسې آباد آباد ګران وطن تل اوسې